د مالیې وزارت اړوند د افغانستان د نفت او ګازو دولتي شرکت په خالي بستونو کې د وړ او مسلکي اشخاصو د ګمارنې په موخه د کابل په ګډون د هیواد په 4 زونونو کې له 3200 کسانو څخه د آزاد سیاري لاره ازموینه واخیستل شو. په همدې تړاو د کابل پانتون د تمیم انصاری رضی الله عنه په تالار کې غونډه جوړه شوې و چې پکې د مالیې وزارت د دولتي شرکتونو لوی رئیس الحاج عبدالحمید اخونزاده، د ازموینو ملي ادارې رئیس الحاج شیخ عبدالباقی حقانی، د نفت او ګازو دولتي شرکت لوی رئیس انجینر محمد نصیر رحیمی، د مالیې وزارت د بشري سرچینو رئیس مولوي احمد شاه شاکر، د کابل پانتون رئیس او د اړوند ادارو یو شمېر مسؤلینو ګډون کړی و. د ازموینو ملي ادارې رئیس الحاج شیخ عبدالباقی حقانی وویل چې د هیوادونو آبادی او پرمختګ د مسلکي او متحدو کدرونو څخه د ښې ګټې اخیستنې پورې تړلی دی چې اوس مهال په هیواد کې د تحصیل لرونکو استعدادونو لپاره د کار اړین فرصتونه برابر شوي دي چې د نن غونډه یې ښه بیلګه شمیرلی شو. ښاغلي حقانی د ازموینې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې دغه پروسه به د ازموینې ملي ادارې له لوري په بشپړې روڼتیا سره ترسره شي. همدارنګه د نفت او ګاز شرکت لخوا چې کوم پروګرام جوړ شوی دی چې هغه ځوانان جذب کړي چې هغه با استعداده ځوانان وي او د اهلیت په اساس باندې کار ورته وسپارل شي او دوی د وطن په آبادولو کې خپل زحمت وباسي، کوشش وکړي. د افغانستان د نفت او ګازو دولتي شرکت عمومي رئیس انجینر محمد نصیر رحیمی د یاد شرکت په اړه د معلوماتو د وړاندې کولو ترڅنګ وویل چې په دغه شرکت کې د وړ متحد او مسلکي اشخاصو د ګمارنې او د چارو د لا پرمختګ په موخه یې 113 خالي بستونه آزاد سیالۍ ته وړاندې کړل. ښاغلي رحیمی زیاته کړه چې افغانستان د لوړ ارزښت څخه برخمنې طبیعي زیرمې لري چې د استخراج لپاره یې په مسلکي اشخاصو سمبال یو دولتي شرکت ته اړتیا ده چې د افغانستان د نفت او ګازو دولتي شرکت په دغه سکتور کې د هیواد د اقتصادي پرمختګ په موخه کار کوي. موږ په نفت ګاز شرکت کې په دې دید باندې کار کوو چې د افغانستان نفت ګاز دولتي شرکت باید د سعودي د ارامکو په څیر او یا د هغه ته ورته چې په نور دنیا کې د تیلو او د ګازو نړیوال شرکتونه دي او په میلیارډونو ډالر د کال عواید لري او په لکونو انسانان په هغه کې په کار باندې بوخت وي، په دغه یو شرکت باندې بدل کړو. د پرانیست غونډې په پای کې د مسؤلینو له لوري د پوښتنو صندوق پرانیستل شو او ورسره سم د ازموینې اخیستلو لړۍ پیل شوه. د ازموینې ګډونوالو هم خوښي څرګنده کړه چې د مالیې وزارت او د افغانستان د نفت او ګازو دولتي شرکت له لوري دوی ته د یوې رڼې پروسې له لارې د کار کولو زمینه برابره شوې ده. نو موږ د نفت او ګازو د شرکت او د مالیې وزارت څخه ډېر راضي او خوښ یو چې موږ ته داسې زمینه برابره کړې چې د خپل لیاقت او وړتیا په اساس موږ یو بس ترلاسه کړو او د دې په څنګ کې د ازموینې د ملي ادارې څخه هم ډېر خوښ او راضي و چې دا پروسه ډېر په شفاف ډول مخ ته وړي او موږ ته دا زمینه برابرېږي چې زموږ خپل حق خپله ترلاسه کړو. د یادونې وړ ده چې د مالیې وزارت تل هڅه کوي تر څو ولس ته د ښو خدمتونو د وړاندې کولو په موخه په اړوند برخو کې وړ ژمن او مسلکي اشخاص پر دندو وګماري.